अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر زیم شهید جان زیب د خبرو سره ټکي ولس لپاره د خوشحالۍ خبره د پټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د کمۍ امکان. اف بی آر یوازې د ټکس وصولۍ پورې محدوده حکومت د پالیسي جوړولو اختیار بیرته واخیستو. د خبرو تفصیل ولس لپاره د خوشحالۍ خبره د پټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د کمۍ امکان. عالمی مارکیټ کې د خام تیل قیمتونو کې کمیدو نه بعد پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمیدو امکان ظاهره شوی. ذرایع ویل چې اوګرا ته لیکل شوي سامري کې پټرول د لیټر په سر 2 روپۍ یو کم 50 پیسې او ډیزل نرخ کې 9 روپۍ 11 پیسې کمۍ تجویز ورکړل شوی دی. سامري تر مخکې د خاورو تیل قیمت کې 3 روپۍ 45 پیسې لایټ ډیزل قیمت کې 5 روپۍ 60 پیسې مې تجویز ورکړل شوی دی. د منظورۍ نه وروسته به وزارت خزانه 14 ورځې نه نوي قیمتونه اعلان وکړي. بلخوا عالمي منډۍ کې خام تیل قیمتونو کې 6% پورې کمې راغلې او ویل کېږي چې حکومت به د عالمي منډۍ قیمتونو مطابق پاکستان کې د تیلو نرخ کې د کمې فیصله کوي. اف بی آر یوازې د ټیکس وصولۍ پورې محدوده حکومت د پالیسي جوړولو اختیار بیرته واخیستو. وفاقي حکومت د فیډرل بورډ آف ریونیو اف بی آر نه د ټیکس پالیسي جوړولو اختیارونه بیرته اخیستي او د وزارت خزانه لاندې نوی ټیکس پالیسي دفتر جوړ کړی. په دې اړه رسمي نوټیفیکیشن هم جاری شوی. د نوټیفیکیشن له مخکې ټیکس پالیسي ټیکس وصول بیل کړل شوي دي چې دې نه وروسته به اف بی آر یوازې د ټیکس راټولولو پورې محدوده وي. د پالیسي جوړولو کار به نوی ټیکس پالیسي دفتر ترسره کوي کم چې به برای راست د وزیر خزانه ریونیو ته رپورټونه ورکوي. ټیکس پالیسي دفتر به د حکومت اصلاحاتي ایجنډا د ټیکس پالیسي تجویزونه او د پالیسي تجزیه ترسره کوي. دې نه علاوه د معلوماتي ماډلونو ریونیو تحلیل لاري د ټیکس پالیسي ښه کولو لپاره سفارشات ورکوي. سرچینې وایي چې دا اقدامات د عالمي مالیاتي ادارې IMF د مطالبې له مخې پورته شوي تر څو د ټیکس پالیسي وصولي نوره شفافه خپلواکه شي. نوی دفتر به د مدني ټیکس، سیل ټیکس او فیډرل ایکسایز ډیوټي پالیسي رپورټونه هم تیاروي. د حکومت هدف د دې بدلون لارې د ټیکس چوري او فراډ مخنیوی، د پالیسي ښه والي، د محصولات زیاتوالی یقیني کول دي. سرچینې وایي چې نوی ټیکس پالیسي دفتر به تر راتلونکي مالي کال نه خپل کال شروع کړي. داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.